بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوږو مرګرو نننۍ ویډیو به موږ د اور باره کې جوړو. اور چې کوم دی زموږ ښارونو کې زموږ په کلو کې د کار په ځایونو کې خلکو ته ډېر زیاته غټه خطره وي چې کله په کور کې اور ولګي یا د کار په ځای کې اور ولګي، د هغې په نتیجه کې خلک وفات کېږي، ډېر زیات خلک پکې شهیدان شي او ډېر زیات خلک پکې زخمیان شي، بیماران شي پکې، او د دې نه علاوه مالی نقصان پکې هم ډېر زیات کېږي. کله چې کار په ځای کې اور ولګي یا په کور کې اور ولګي، نو په هغه ځای کې چې کوم سامانونه یا قیمتي سامانونه وسوځي او بیا د هغې په جوړولو باندې او پس کار روانولو کې ډېر زیاته پیسه او ډېر زیات وخت بربادېږي. نو نننۍ ویډیو به موږ د دې باره کې جوړو چې اور لګي څنګه او د اور نه چې کوم دی د بچ کېدو طریقې څه دي. د دې دا ویډیو چې کوم دی هغه د دې مقصد دا دی چې زموږ خلکو ته نقصان کم ورسي، د زندگی بچ شي. د دې نه علاوه دا ویډیو چې کوم دی د کار په ځای کې هم خلک استعمالولی شي، کوم خلک دکانونو کې کار کوي یا په فیکټریانو کې کوي یا نور د کار ځایونو کې او کورونو کې هم چې کوم زنانه ماشومان مور او پلار دي، هغوی هم دا ویډیو اورېدی شي او د دې نه فایده استفاده حاصلولی شي. دې نه علاوه چې کوم زموږ پښتانه وروڼه بایګان د سیفټي په فیلډ کې کار کوي، نو هغوی ته هم څوک چې لکه سټارټ اف کیریر کې دي، دا خو بیسکس دي، خلک پرې پوهېږي ډېر، خو چې چا نوی کار شروع کړی دی نو کیدای شي چې دا ویډیو وګوري او هغوی ته پکې هم څه نه څه فایده یا څه نوې څه زده کړه ورته پکې میلاو شي. د ټولو ناول او ضروري څیز په اور باره کې دا دی، فایر ټراینګل ورته ویل کېږي، د اور تکون. د دې مطلب دا دی چې اور بیسیکلي د دریو څیزونو نه جوړېږي. د اور دپاره اولنی ضروري څیز خو فیول پکار دی، ایندن ورته په اردو کې وایي. څه داسې شی پکار دی چې ته اور لګي، لکه مطلب دا دی کپړې پرتې دي په یو ځای کې چې اور ورته لګي، په یو ځای کې لرګي پراته دي یا په یو ځای کې کاغذونه پراته دي یا ربړ پروت دی، ټیر پروت دی، ګیس دی یا پټرول پراته دي، نور څه تیل پراته دي، د پخلي تیل دي، کوم شي ته چې اور لګي هغه په یو ځای کې پروت دي، نو هغه چې کوم دی ته د اور لګېدو خطره وي او دا د اور دپاره یو بیسک ډېر ضروري څیز دی. دویم څیز چې کوم د اور دپاره پکار دی هغه اګنیشن سورس ورته په انګلیش کې وایي، یو داسې شی چې کوم اور سټارټ کړي، د کوم نه چې اور سټارټېږي. مثلا چا یو ماچس سرګټ ولګولو او ماچس یې وغورځولو، نو کپړې یا کاغذ یا تیل پټرول دا څیزونه په خپله اور نه الي، خو چې څو پورې ورته د یو بل څیز نه اور لګېدلی نه وي، هغه سورس آف اګنیشن د اور چې کومه ذریعه دی چا ورته نه میلاو شوي. د سورس آف اګنیشن یا د اور ذریعه چې کوم دی هغه کارونه هم کېدی شي، لکه مطلب لکه یو ځای کې ویلډینګ کېږي، د ویلډینګ نه چې کوم دی سپارکي بسر کې راغورځېږي، د هغې نه هم اور لګېدی شي. یا مخکې ورځو کې چې کوم د لبنان غټ سمندري بندرګاه باندې اور لګېدلی وه د ویلډینګ د وجې نه. ګرینډر اکثر زیات خلک پیژني په کوم باندې چې سټیل یا پیپونه خلک کټ کوي، دې ته هارډ ورک، ګرم کار ورته په انګلیش کې وایي هارډ ورک. د هارډ ورک نه د وجې نه چې کوم دی اور سټارټېدی شي. د بجلو چې کوم خراب تارونه دي چې مطلب یې لکه نری تار او ډېر زیات غټ ماشین پرې ولګي، غټ استعمال لپاره یې په کار راولي، تارونه ګرمیږي، چې کله ګرم شي نو یې ته اور ولګي. د دې نه علاوه په تارونو کې جاینټونه یا مطلب یې لکه پلګ او ساکټ صحیح نه وي لګېدلي کې سپارک کېږي، نو هغه هم د اور د لګېدو ذریعه جوړېدی شي. دا دوه څیزونه شو. دریم څیز چې کوم ضروري دی د اور دپاره هم ټولو ته پته چې هوا ده، چې په کوم ځای کې هوا یا اکسیجن وي هلته به اور لګي، چې کوم ځای کې هوا یا اکسیجن نه وي نو هغه ځای کې اور نشي لګېدی. تاسو به اوس وایي چې یاره داسې به کوم ځای کې چې به هوا نه وي، نو بعضې انډسټریز کې یا په بعضې کارخانو کې چې کله تیل یا داسې اور لګېدو والا څیزونه هغوی محفوظ کوي، سټور کوي، نو هغوی د هغه ځای نه د کمپریسرو په مدد سره هوا وباسي، داسې ګیس پکې سټور کړي لکه نایټروجن چې ته اور نه لګي. نو زه تاسو ته بیا دوباره ریپیټ کوم، دوباره ورته وایم چې د اور لګېدو لپاره درې څیزونه ضروري دي. یو ایندن یا فیول کوم شي ته چې اور لګي، دویم د اور شروع کولو لپاره اګنیشن سورس لکه کوم څیز کې چې لمبۍ یا هارډ ورک یا بجلي، او دې نه علاوه هوا. خوږو ملګرو دا یو خبره هم یاد ساتئ چې کله هم اور ولګي او د اور لګېدو حادثه وشي، نو خدای مکړه که پای کې 100 کسان وفات شي یا شهیدان شي، نو په دې کې 90 یا 95% خلک د اور د ګرمۍ نه یا د لمبې نه نه مړه، دا لوګي نه مړوي. لوګي چې کوم دی دا زیات خلک وژني. چې کله هم اور ولګي نو دا یاد ساتئ خلک ځان د لمبې نه ساتي، خو د لوګي نه هم ځان ساتئ. ځکه چې په لوګي کې یو سړی یو ځل 2 ځل یا 3 ځل ساه والي او اکسیجن پکې نه وي،
نو په سلور 15 منټه خو ډېر زیات ټایم دی، منټ او په نیم منټ کې چې کوم دی هغه کس بېهوشه کېدی هم شي او د بېهوشه کېدو نه پس چې کوم دی هغه بیا د خوځېدو قابل نه وي او چې نور هم په هغه لوګي کې ساه والي نو زهریله ګیسونو د وجې نه کس وفات شي. نو اور سره چې کوم دی لوګي هم ډېر زیات اهم او خطرناک شی دی. دی ویډیو جوړېدو لپاره ما د پاکستان د اور لګېدو د حادثو اوسني خبرونه یو څو وکتل. په هغې کې یو خبر موسټ ریسنټ دا دی چې په ایبټ کې یو کور دی او هغې ته اور لګېدلی دی او هغې کې چې کوم دی 4 کسان شهیدان شوي. ملګرو زموږ زیات کورونه خصوصا کوم چې په قبایلي علاقو کې دي یا که په ښارونو کې هم دي د چا وس چې کېږي نو هغوی لرګی په کور کې ډېر زیات استعمالوي یا په چتونو کې استعمال کړی یا کلنډري کورونه وي نو دیوالونو د پاسه هم د لرګي ډیکوریشن کوي یا زموږ فرنیچر چې کوم دی اکثر د لرګي نه جوړي نو دې سیز ته ډېر زیات اور لګي. کوشش کوئ چې کوم مطلب دی چې د اور نه بچ کېدو لپاره ضروري سیز دا دی چې مونږ ایندن کم نه کم کېدو. لکه څنګه مونږ ووایو چې د اور 3 حصې دي، یو ایندن، یو د اور سټارټېدو لپاره سورس اف اګنیشن او یو هوا. چې ایندن څونه ستا د کار په ځای کې یا مطلب دا دی په کور کې کمي نو دونه به ستا ته د اور لګېدو خطره کمه وي. مطلب دا دی چې که ضروري نه وي ټولې کمرو کې د لرګو ډیکوریشن یا لرګي کار کول په لږو کې وکړئ، که په ټول دیوال باندې نه کوئ په نیم باندې وکړئ. د دې نه علاوه لرګي لپاره داسې ټریټمنټ داسې کیمیکلز پې لګي چې هغه فایر ریزسټنټ شي چې هغه لرګي ته په 10 منټه کې 15 منټه کې نیمه ګنټه کې اور نه لګي. نو دا څیزونه دا کیمیکلز بهر ملکونو کې خو ډېر زیات عام دي. دې نه علاوه که پاکستان کې څوک انټرسټډ یو هم په لاهور کراچۍ کې میلاو شي علي بابا نه هم تاسو راغوستی شئ. نو اولنۍ خبره دا ده چې لرګي کار په کور کې کم کوئ او لرګي کم ایږدئ. زموږ د خلکو یو عادت دا هم دی چې په کورونو کې اکثر ډېر زیات زوړ سامان پروت دي. کم د استعمال کپړې چې نه وي هغه ډېر زیاتې زړې پرتې د کلونو نه د ونو پاڼې پرتې یا چېرته کې یا څه نور لرګي پراته وي یا داسې د ګاډو ټایرونه پراته وي. نو همیشه د صفایي خاص خیال ساتئ او صفایي صرف دا نه چې سړی په برش باندې فرش صفا کړي چې کوم څیزونه ستاسو نه وي پکار او کوم کباړ دی کوم شي د چې اور لګېدی شي کوشش کوئ کام نه وي پکار چې د کور نه په وخت باندې وباسئ. د دې فایده دا ده چې اور لګېدو والا څیزونه یا ایندن څونه ستاسو په کور کې کم پروت دي دونه به چې کوم دی که اور هم لګي نو هغه به زر مړ کېږي او دوباره به چې کوم دی زر په خپله هم مړ کېدی شي. د ډېر لویو فایر بریګیډ یا ډېر غټ ضرورت به ورته نه وي. سرګټ څکلو کې ګزاره کوئ همیشه چې کوم دی کله هم سرګټ څکئ نو په کمرې کې مه څکئ. کارپېټ لګېدلی یا مطلب دا دی چې فومي پردي وي هغې ته چې کوم دی اور لګېدی شي نو همیشه چې کله سرګټ څکئ داسې ځای کې څکئ په احتیاط سره چې هلته کې د اور لګېدو خطره نه وي. زموږ د کورونو اکثر اورونه په کچنز کې لګي. کچن کې اکثر داسې کار زموږ کچنز بند دي ډېر زیات کړکۍ پکې نه وي هغې کې ګیس لیک پاتې شي او بعض ټایم پکې څوک یا ماچس ولګوي یا که د بجلی بټن دی آن آف کوي د سپارک د وجې نه هغه اور والي. همیشه کوشش کوئ داسې سیټینګ کېدی شي چې د ګیس سلنډر چې کوم دی دا د کچن نه بهر پروت وي او صرف پیپ هم را دننه کړي او ګیس سلنډر چې کوم دی دا بهر په هوادار ځای کې پروت وي. کچن کې ګیس ډیټیکټر هم میلاویږي. چا چې بهر ملکونو کې کسان دي په 10-15 $. باندې ګیس ډیټیکټر میلاویږي چې کله هم سوي ګیس لیک شي نو هغه به تاسو له الارم درکوي. او کوشش کوئ چې په کچن کې غټ نه غټ کړکۍ هوادارې تاسو پرېږدئ بند کچن مه جوړوئ او هغه کړکۍ کوله وي. د دې به 2 فایدې چې کوم سوي ګیس جمع کېږي هغه به هم وځي او چې کوم لوګی وغیره یې د هغې نه به هم تاسو بچئ نو تازه هوا به راځي او که ګیس چېرته لیک هم شي نو هغې نه به د اور لګېدو خطره کمه. کله هم چې تاسو کار په ځای کې یا په کور کې هارډ ورک کوئ. هارډ ورک مطلب دا یو داسې کار چې د هغې نه ګرمي یا د اور بڅري پیدا کېږي یا لمبتې پیدا کېږي. لکه ما څنګه مخکې ذکر وکړو چې که تاسو ویلډینګ کوئ یا مطلب دا دی ګرینډر استعمالوئ نو په هغه ځای کې چې کوم دی کوشش کوئ چې د اور لګېدو والا څیزونه نه وي او ځان سره په بالټي کې اوبه وي. همیشه کوشش کوئ چې ستاسو د کور کوم د بجلی انسټالیشن دی چې هغه تارونه ښه تکړه الکټریشن باندې هغه ولګوئ چې کوم ځای کې جاینټ سي چې هلته کې سپارک نه وي او تار چې کوم دی هغه ښه کافي موټا تاري. خصوصا که تاسو کور کې AC لګولی یا د کار په ځای کې چېرته کې غټ مشین وي نو چې هغې ته نري تارونه نه وي ځکه چې نري تارونه هغه ګرمېږي او هغه چې کوم دی د اور ذریعه جوړېږي. نو همیشه کوشش کوئ چې ستاسو کوم د بجلی کنیکشن وي
لوز کنیکشن یې بربند تارونه مه پرېږدئ او همیشه تارونه چې کوم دی کافي غټ جوړوئ. کم ملګري چې په ښارونو کې اوسېږي اکثر فلیټونو کې په اوچتو بلډینګونو کې کوشش کوئ چې چا وس کېږي هغه په خپل کور کې فایر فایټینګ سیسټم ولګوئ. ډېر ګران هم نه دی، یو سپرینکل او پیپ او یو وړوکی غوندې پمپ پکې لګي. او کم خلک چې په بلډینګونو کې اوسېږي خصوصا په اوچتو بلډینګونو کې 20 چته 13 چته ای کوشش کوي تاسو کوشش کوئ چې کله فلیټ الی مالک ته وایي چې بای خپل بلډینګ کې ته فایر فایټینګ سیسټم ولګاو. دا یاد ساتئ چې یو چت لکه تاسو لس چته اوچت بلډینګ کې اوسېږئ نو یو چت دپاره کم از کم 1 منټ په پوړو کې پکاري. نو لس چته نه چې ته راکوزېږي ته به 10 منټه الي. نو څنګه چې ما مخکې ذکر وکړو چې 10 منټه او لوګي همیشه پوړو کې برخیږي. نو چې پوړه یې د لوګي نه ډکې شي او پای کې بیا سړی 10 منټه نشي تېرولی، په 1 منټ کې بېهوش شي او په 2-3 منټه کې وفات شي. چې کوم ستاسو کور نه د وتو لارې یا بلډینګ نه د وتو لارې یا دوکان نه وتو لارې همیشه کوله وساتئ. د خپل کور کې دننه لار نه راواله د کلي د ښار ټوټل لارې کوله وساتئ. د دې فایده دا ده چې کوم ځای کې اور ولګي نو چې څومره لار کوله وي کس ته به وتل اساني، چې کله فایر بریګیډ راشي هغې ته ننوتل اساني، په سټریچر کې کس ویستل اساني، زخمیان ویستل اساني، امبولینس والاو ته راتګ اساني. نو همیشه دا کوشش کوئ چې کمی هم لارې وي د کار په ځای کې که لارې په پلازه کې دننه کمی کوڅې وي کوریډورز وي یا مطلب دا پوړی وي په کور کې دننه وي بیا که مخامخ کوڅه وي بیا که د کلي مین لارې که د ښار لارې دا چې څونه کوله وي نو تګ راتګ عام خلکو ته اساني. دې نه علاوه بیا فایر بریګیډ او امبولینس ته هم تګ راتګ اساني. څونه شي په اسانه راځي په وخت راځي په وخت به اور موړ کړي او خلک به بچ کړي او دغه رنګ زخمیان هم په وخت ورسي او د هغوی ژوند به هم بچ شي. همیشه کوشش کوئ چې د اوبو ټینکۍ ستاسو ډکې پرتي د ایمرجنسي دپاره. دې ته ویټ مه کوئ، انتظار مه کوئ چې بس اوبه بیخي ختمې شي او بیا د دې فایده دا ده چې که خدای مکړه اور ولګي نو ستاسو ټینکۍ کې به اوبه وي او په وخت باندې به مړ کولی شئ. یو دا خبره یاد ساتئ چې کله هم په بجلی په سیز کې اور ولګي نو په هغې باندې به اوبه نه اچوئ. دې دپاره خصوصا بیل فایر اسټینګویشرز دي په پښتو کې ورته هم د ملګري اور سلنډر وایي. په ریګاړو کې به تاسو لیدلي یا په هسپتالونو کې سره لګېدلي سلنډرې دا د اور مړ کولو لپاره استعمالیږي. نو کور کې مغه کېښوئ نو ډېر زیات به چې کوم ستاسو کور کې ماشومان دي او زنانه دي هغوی ته خامخا دا تعلیم ورکوئ چې اور ولګي تاسو به څه کوئ، چې لوګي نه ځان بچ کوئ. هغوی سره د مشرانو کور د نارینهو نمبري چې هغوی ته کال کوي یا که پکې تعلیم یافته ماشومان څوک عمر یې ښه هغوی له تاسو فایر بریګیډ والاو نمبر ورکولی شئ، د سیول ډیفینس والاو نمبر وله ورکولی شئ چې اور ولګي خدای مکړه هغوی ته مخې سره کال کوي، امبولینس ته کال کوي 1122 ته یا که نور ملکونو کې دا غځي نمبر یې ځان سره ساتئ. او ماشومانو ته د بهر وتو د تېښتې لار ورته ښیي چې مطلب اور ولګي نو تاسو په کومه لار باندې د کور نه بهر وځئ. زموږ د خلکو اکثر دا د چې کوم ځای کې اور ولګي یا د څه وشي هغه ځای کې راغونډ شي نو هغه خلک چې کوم دی کوم فایر بریګیډ والا یا نور امبولینس راځي هغوی ته هم ګرانې جوړوي، هغوی پکې خپل کار هم نشي کولی. او د دې نه علاوه که دا اور زیات شي نو دوی ته به خپله هم خطره وي. لکه اکثر شوي چې آیل ټینکر اورېدلي او دا خلک ورته راغونډ شوي چې بیا اور ولګي نو کوم تماشیان دي دا پکې زخمي یا وفات شي. خپل کور کې د فرسټ ایډ کټ ضرور ایږدئ. د فرسټ ایډ سامان چې مثلا یو سړی زخمی شي یا مطلب معمولي وسوځي نو هغه به څه لګوي یا څنګه به بچ کړي، څه ټوپي یا څه پټۍ وي هغه به سیف کړي، څنګه د لوګي نه به یې څنګه بهر وباسي چې ماشومانو ته یا زنانو ته یا د کور نارینهو ته دا بیسیک معلومات ورته وي. او د دې نه علاوه چې زموږ کوم ملګري سیفټي کې کار کوي یا مطلب لږه نور معلومات حاصلول غواړي دا ویډیو اوس هم لږه اوږده شوم دا به زه وړه جوړوم. د امریکې یوه اداره ده NFPA نیشنل فایر پروټیکشن ایجنسي او HEC UK نو د اور نه بچ کېدو دپاره یا د بلاست نه بچ کېدو دپاره ډېر معلوماتي سټینډرډز یې پبلش کړي دي په انګریزي ژبه کې. څوک چې په انګریزي باندې پوهېږي او بیا نور سټډي کول غواړي نو دا ویډیوز هلته کتلی شي. الله دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي او د لوی الله په امان خوشحاله او آباد اوسئ.